راځو پینټ پروګرام ته او په پینټ پروګرام کې مې تاسو ته ځینې خبرې فورن کړې وي. اول طریقه دی فن کولو دا چې سرچ ته براسي په دې کې به تاسو ولیکئ چې فینټ FINT فینټ به ولیکئ او سرچ به پسې و انټر بټن تاسو ډایرکټ فینټ هلته لاندې وفن شولو. بله طریقه مې دا ښودلې وه کله چې تاسو د رن کمانډ نه وفن کوئ. رن کمانډ شرکټ دا د وینډوز بټن به ونیسئ آر به کلیک کړئ هلته به ولیکئ چې پی برش څه به ولیکئ پی برش او دا پسې انټر کړئ. اوس راځو ځینې کمانډ موږ ویلې ځینې کسان نه ول زه بیا درته ریپیټ کوم. اول خبره زموږ دا وه چې دا موږ پنسل وایو. پنسل کار هماغه ده د پنسل په شانتې لیکل کوي. څه کوي؟ پنسل په شانتې لیکل کوي. ته دستخط کوي لیکل کوي هر څه چې ته لیکې ښه په اسانۍ سره به یې لیکلی شي. الف مې تی صحیح شو. هر څه چې ته کوې وخت مطابق ضرورت مطابق دا یوز کېږي بیا خلک کاپي پیسټ کوي نور ځای ته هم دا وړي. معنی ته کولی شې څه وکړې لیکل وکړې. بله خبره زموږ سره ده دا د بالټي وینئ بالټۍ د رنګ بالټۍ ده. ښه د دې کار دا چې کله ته یو څه ته رنګ ورکوي یو ډیزاین ورکوي ته به اول دا راخلي د دې نه پس به دې کې یو کلر انتخاب یې ورته ویني زیر کلر ما انتخاب که بس راشه او دې کې به کلیک وکړي دا به پټ شي. صحیح شو. بل کلر دې په کار وي دا بل کلر راواخله او دې کې واچوه. وشو که نه؟ دا مې تاسو ته الریډي پرون خبرې کړې وي. بل موږ غواړو لیکل وکړو. لیکل لپاره موږ څه لرو؟ یو دانه شپ زه راخلم فرض مثال دا ده. زه دې ځای کې څه کوم دیل جوړوم او دې ځای کې زه خپل نوم لیکم یا بل څه لیکم نو زه راځم لیکلو دپاره به ته دا آپشن راخلی. کوم ځای کې لیکل کوې دې ځای کې زه لیکل کوم. کله چې تا لیکل سټارټ کړل تا ته به یو هغه کوي یو آپشن یو بله منیو اوپن کېږي ټیکسټ منیو. کوم منیو اوپن کېږي؟ ټیکسټ منیو. ټیکسټ منیو تاسو ته یو آپشن وسوایم. ټیکسټ منیو فرض مثال زه اوس په دې ځای کې لیکم چې افغانستان. اوکې ما څه ولیکه اوس افغانستان مې ولیکه. راځو زه غواړم دا مابین ته کوم مابین ته کولو لپاره دلته کلیک وکړه او سپیس بټن وایي مابین ته راشي. وشو. بل لومړی خبره دا ده چې ته به دې لپاره سلیکشن واخلې. څه به وکړې؟ سلیکشن به واخلې. شابه صحیح. په دې ځای کې کټ خبره ده. کټ مخکې خو مې درته ویلې ده کټ کار دا چې دا څومره لیکل دي کړي دا ټول ده کټ کېږي. کټ شول که نه کنټرول زد زه دوباره راولم. کاپي مطلب دا چې دې نه کاپي اخلي که ته غواړې بل ځای کې پیسټ کړې ته کولی شي بل ځای کې ښه په اسانۍ سره پیسټ کړې پیسټ کولی شي. پر مثال دلته زه پیسټ کوم کوم لیده د دماغ کافي او پیسټ کار ده. په دې خو پوهېږئ الریډي. دلته زه څه کوم لیکل کوم. ما خو ته کافي ترېنه اخیستې کاپي وه دا کنټرول وي سره دا کافي واخیستې. په دې درې آپشنو خو پوه شوې کټ کافي او پیسټ کار دا شو. داسې کې ډیزاین لري ته خپل خط ته کوم ډیزاین ورکوي. اگر اوس کار نه کوي سلیکشن واخله اول دا بیا خپله کار وکړي. سلیکشن مو واخیسته اوس د ګوره ډیزاین ورته انتخابوم. کوم ډیزاین ښه راځي؟ دا ښه راځي که نه؟ دا راځي دا راځي. کوم یو چې خوښ وي دا ټول ډیزاین دلته پراته دي لاندې وګوره ورته ته چې کوم ډیزاین اخلي. فرض مثال زه دا ډیزاین خوښوم. لاندې نور ډیزاین هم شته ښه دا وګورئ تر دې زی پورې د ډیزاین لري ټول. شو مور فانټ نور راته وښیه. دې نه کولی شي تاسو نور ډیزاین راواخلئ. ټیک شو. تاسو سره فانټ سټایل شو. دې خط ته کوم شان ډیزاین ورکوي. ما دا ډیزاین ورته راواخیسته. دې کې سایز ده. سایز باید څومره و دې کې څومره سایز خوند کوي دومره خوند کوي دومره خوند کوي. اخري سایز تاسو چې د هغه 72 ده ډېر غټ راځي. دا هم څنګه دا غټېږي ترې دا وړوکی سایز به ورته ورکړو. دا مو شو. دې پسې بولډ بي ده. بي مطلب ګوره کله تاسو لږ کارسر پې ودرو ویل ته وایي بولډ چینج ټو هیویر فانټ. چې دروند فانټ دی لږ ډیزاین یې ګوره غټوي ګوره ولیدله لږ ډبل شانتې شو بیا ګوره کمزوری شو. دا ګوره بیخي ډبل شو. په دې خو پوه شو. بله خبره زموږ سره ایټالیک د ایټالیک مطلب کوږ ستا خط څنګه کوي کږوي. که چېرته ته غواړې چې ایټالیک وکړو اوس یې بولډ نه وي ګوره دا شانتې به راځي. دا چې ایټالیک هم کړه او بولډ هم کړه دواړو باندې آپشن باندې به کلیک وکړي. زه غواړم چې د دې خط لاندې یو لاین راشي. خط لاندې یو لاین راشي نو به تاسو کې انډرلاین به کړئ. وګوره اوس خط لاندې وګوره یو لاین به زموږ راغلی وي. بله خبره زموږ سره څه ده هغه کراس ده د خط د پاسه. پر مثال موږ وایو دا نشته لیکل یا اوس ډیلیټ شوي دي یعنې خط د پاسه څه شو یو لیکل راغله. دا ورسره غواړي او کوي نه غواړي دا به هم زه ونه خوا کړم دا به ونه خوا کړم. په دې دواړو خو پوه شوې. شکر چې تاسو پوه شوي. غټای څنګه دا نور څومره چې اوږده یې اوږدولی شي. وشو. اندیز نه مې ونیسه دا کنجول نه دې ځینې یې وغټوي لکه شکاږي خط دغه شان دې غټئ
ومولیده هرې خوا ته یې وړلی راوړلی شي بله خبره موږ چې دې نه فرض کوو دا د مخکې کوه وروسته که څنګه کوئ دغه نه یې مخکې کوئ وکئ وروسته کوئ اوس هلته وګوره دغسې کې زما لیکل راغلي اسنډ وګورئ تاسو دې دا نه راغلي که نه دا وروسته کوم زما لیکل مخکې مې کړل هغه مکمل پټ کړه لاندې هغه چې کوم شیپ چې کوم هغه غونډ مکمل پټ کړه زما لیکل ونه مخکې راغلل اوس څه کېږي اوس زما شیپ بره د لیکل لاندې دي صحیح شو بل سیکنډ کلر ما تاسو ته بس ښودلی و سیکنډ کلر کار څه شی ده بیک ګراوند کې تاسو سره یو کلر already موجوده او پروت وي دا خو په هر موږ سره موجوده کلر ده دا ډیزاین دیز نه کولای شي ته نور کلر هم راواخلې جوړ کړي دیز نه کولای شي په خوي او که خامې دیز کې دا ونیسه او بس وړه مخکې دیز نه کولای شي ګورئ دیز خام کلر غواړي دیز کې تاسو ته کلر جوړي کلر ګور دا کلر نه غزي کې نشته دی غزي ګوري او څو کلر موجود دي دیز نه کولای شي تیزواله او کماله پکې راولي دیز نه یو کلر تر واخله انتخاب کا او کې عدالت په کلیک کوي دیز نه کې تاسو انتخاب کړئ او بس اوکې به کې کلر به تاسو سره جوړ شي پر مثال د زړه لپاره زه یو پوخ کلر غواړم لیکل لپاره زه یو بل پوخ کلر غواړم دا تاسو ټول سره کولای شئ بیرته راځو خپل مینیو ته هوم مینیو ته په دې خو پوهیه دا د دې کار دا چې سر دا فاکي پر مثال زه ته کار کوم من غلطي وشو ویل غواړم چې دا فاک کما ها لاندې کلر څنګه را تور راځي دا به ته وایټ ورته واخلئ بیک ګراوند کلر به وایټ واخلئ فوټوشاپ کې به ان شاء الله به دې باندې ښایسته بیا پوه شئ دا اوس وړوکی لږ لږ واګزم چې لږ غټ شي سایز یې څنګه کا ډیزنی ورته بیخي بولډ کا چې وړوکی و که نه څو ګوره څومره غټ شو په دې باندې پوه شوې نه بس دا ده دا کلر ډرافر ده ماشومان دپاره صحیح دوای راخلي خوله کې ورته ورا شوي اوس پر دې مثال ما دې ځای کې ډېر زیات کلرونه یوز کړي دي کوم ځای کې په دې ځای کې ما ډېر زیاتې کلر یوز کړي شو زه دلته دا راخلم دا کلر هم ده اوس فرض مثال زما لاین پکې رسم نه شو یو کلر دا شو یو کلر فرض مثال زما دا شو یو به زه دا راواخلم څو کلر مې راواخیستی 3 کلر مې راواخیستی زیړ کلر ته لاړ شه زیړ دا دلته فوټ بل کلر مې راواخیستو د دې دا مې دلته فوټ او بل کلر مې راواخیسته مکمل سور ریډ کلر دلته اوس ډیزاین کوم پر مثال تاسو پرون کورونه جوړ کړي وای اوس خو تا کورونه کې دا مختلف رنگونه یوز کړي کنه یو کلر ضرورت چې بل ځکه پټ کړي نو دې ضرورت نشته چې بیا بار بار هلته ځي نه ته دا ډراپر خلک کلر ډراپر دې کې کلیک وکړه ودې کو کلیک کنه ګور اتوماتیکلی تاسو سره باندې اخستل کیږي خپل بدل دی پټ او شو بیا راځم پر مثال دې تاسو سرور کوم شي ګور مې راوخسته التم پټ شو ځکه ما ډراپر نه راځي مثلا سوري باندې ډراپر راوخلا زما کوم کلر فکر ده زیړ کلر مې وکړ اتوماتیک دلته زیړیږي شو او تاسو سره زیړ شي په دې پوه شوې بل خبره زموږ سره دا ده د دې کار دا ده تاسو کې درته یو څه نږدې کوي کوم ځای غواړئ نږدې دا لیکل زه غواړم نږدې کوم دې کې زما کار دا تورو پر مثال یا دا زه سور راولم دا زه سور راولم څنګه به سور کېږي تاسو ته ما یو خبره کړې وه شاته بیک ګراوند ورته څنګه سور کا او پاک راواخله بس سایز ورته لږ وړوکی کا چې ښه په اسانۍ سره وشي وشو ګوره فوټوشاپ کې به انشاءالله دې باندې تاسو ډېر ښه پوه شئ د فکسل د ښه د هر یوه خانه تاسو نه ته یو فکسل وایي څه وایي یو فکسل ده دا به زه اوس بېرته لرې کړم ګوره دیز نه کولی شئ تاسو یو څه لرې یای رانږدې کړئ ولیده دیز نه کولی شئ تاسو یو څه لرې
نږدې کړئ. وشو؟ دې باندې پوه شوئ؟ هغه زیړوالی څنګه شو؟ مکمل توګه باندې ختم شو، اوس پکې نه ښکاري. بل برش ده، ته چې کله لیکل کوې زما لیکل باید څنګه واوسي. دلته زه لیکل کوم فرض مثال نور څه لیکم پکې، وګوره ورته دا رقم ته غواړئ، دا د سپری په شان دی غواړئ، دا شان دی نه غواړئ، فرض مثال د دې قلم په شان لیکل غواړئ. سکولونو کې تاسو کوم قلم یوز کوئ پوه شوې؟ نو د برشونه پکې داسې کې چې تاسو هر کلر یوز کوئ هغه پکې یوز کولی شئ. بل دا شیپونه دي، دا څه دي؟ شیپونه دي. کوم شیپ دې خوښ ده، کوم شیپ ترې ضرورت ده، هر قسم شیپ چې ته راخلې دا پکې یوز کولی شئ ضرورت مطابق. داسې کې لاندې نور شیپونه هم پراته دي. آوټلاینز، زه چې کوم شیپ رسموم هغه آوټلاین ولري که نه؟ ګوره وینې دا آوټلاین ولري او که ونه لري. سړي چې اوس دا لري کې دغه ورته اچول کېږي نه. ګوره اوس ورته سلیکشن اخلم، ریکټینګل سلیکشن سلیکټ شو. څنګه ښایي ته نه اچول کېږي ورته، بیا خو بیخي آوټلاین نه لري، هغه بیخي آوټلاین نه لري، ورک شي. اوس ګوره دلته زه دا کوشش ما زیات وکړه دغه رقم ته وکړو خو نه کېږي، امکان نه لري. شیپ ګوره موږ رسم کړی که نه، زه دلته لاړ شم بالټي ته او الریډي ما سره کلر شته، شیپ ګوره کېږي نه ټول کېږي بیا ځکه آوټلاین نه لري بیخي. ده په دې باندې پوه شولې چې کوم سره شیپونه دي. ګوره آوټلاین سره د دې دا بار څنډې چې دا تاته ښیي دا درته ښیي چې دې آوټلاین کوم شان دي کلر ولري. اوس د دې کلر څنګه ده ستور ده، زه چې کوم شیپ رسموم دغه کلر به څنګه وي؟ سور به وي. ګوره ورته شیپ راخلم دې کلر به اوس نو آوټلاین ده زما بیخي رسمیږي نه. دلته ما ورته ویلي چې آوټلاین مه ورکوه، که زه ته چې آوټلاین ورکوه کلیک باندې کېږي اوس ګوره آوټلاین ورکوي چې رسموم. ګوره آوټلاین یې څنګه راځي؟ سور راځي که نه؟ که زه ورته وایم چې نه زیړ یې راوله زیړ به درته راولي، او که نه آوټلاین دې کلر کې راولي دې دې شیپ کې به درته راولي. ګوره دا شان شو. که نه په دې کې هم نه غواړئ دې کې غواړئ دې کې راولي دا هم درته راولي. فیل ته ګوره فیل کېدو څنګه ډکوالی ورته یو شیپ څنګه ډک شي، یو شیپ موږ څنګه ډک کړو. دلته ما سره الریډي یو شیپ موجود ده، دا شیپ خو وینئ تاسو. زه غواړم چې دا شیپ کې یو بل شیپ هم درته راوړم، تاسو په دې موضوع باندې لږ ښه پوه شئ. ولیده؟ اوس تاسو ګورئ زه ته کلر اچوم، کوم شان دي کلر به واچوم؟ زیړ کلر به واچوم. شو؟ شیپ راخلو چلو کنه ډکوي څنګه کړو څه باندې څنګه راشي. ګوره فیل ګور نور کلر نه موجود دی، وینئ شیپ باید څنګه ډک شي، ما شیپ باید کوم قسم ته ډک شي باندې څنګه اوسي. دا شان دا شان دا شان دا شان کوم شان دي په دې پوه شوئ تاسو؟ دا شو ګوره اوس ته هلته ګرم سپینو ځایو کې بیخي ښکاري نه، دا ځینې نورو کلرو کې مې ځکه واچو چې هلته معلومېږي، عادیو کې بیا بیخي ته معلومېږي نه ښکاري به نه. دا سایز ده، ستا د قلم سایز څومره وي؟ زه پر مثال دا راخلم او زما سایز دومره ده که نه چې دا بولډ کې ورته اوس به دومره وي، وینې دا ستا د برش ستا د قلم ستا د هر څه چې وي دا سایز ده. دا کلر دي رنګونه دي، کوم کلر چې ته خوښوې هغه به هلته ورسره راځي. ایډیټ هماغه کلرز ده، ته غواړې کلر لږ پوخ کې لږ خام کې هیڅ نه کولی شي خام او پوخ کلرونه جوړ کړي. او شو دا تپوس نه لري پکې. دې نه پس موږ دې اپشن ته راځو. کټ مې درته وویل څه کوي کټ کار څه ده؟ یو څه ورته کټ کوي. راځو سلیکشن ته. اول کار موږ سلیکشن دا سلیکشن ده، دې نه ته کولی شي یو څه سلیکټ کړي. موږ څو قسمه سلیکشن لرو، یو ګوره زموږ ریکټینګل سلیکشن ده چارکونجه، دا دې زه سلیکټ کوم. ومنې دومره ځای ته زما نه ده پکار، زه غواړم دا کټ کړم. اوس ته کولی شي دا کټ کړي. ځای مکمل ورنه کټ کړم. دا غواړم زه بل ځای کې پیسټ کړم. کوم ځای کې پیسټ کړئ؟ دې ځای کې زه پیسټ کوم. دا اوس کله راغی دې نه اوس پیسټ دې ځای کې اچوئ، کوم ځای کې چې تا اچوئ یو بار نه دوباره بیا غټوي وړوکی کوي. ګوره کولی شي چې غټه وړوکی کړي. زه به دې کې یو ښه مثال درکړم. زه صرف دا دیل راخلم دا ونه زه کټ کوم.
کوم دل چې تاسو وینئ دا زه کټ کوم او بل پیج ته وړم ونه سلیکشن راخلم وروسته دې سره زمونږ کار دی که نه دا سلیکټ کوم سلیکشن خو مې واخیست دا ایریا سلیکټ شوه ما سره دا څومره ایریا چې ما سلیکشن کړی اوس دا سلیکټ شوله غټولی وړوکی کولی هم شي خپل سلیکشن دې نه یوځي ته بل ځي نه بل ځي ته وړې راوړې راوړلی هم شي ایریا تا سره الریډي سلیکټ شوه وینئ سلیکشن مې واخیست ورته اوس که زه غواړم چې کټ یې کړم که کاپي ورنه اخلي کاپي مطلب دا دلته پروت دی نه یو بله کاپي ما درک او کټ دا لیز نه ختم کا لیز نه دا ختم کا دې لپاره زه یو نوی فایل جوړوم بیا دا فایل سره ورو کېږي زه به داسې کار وکړم چې دلته ولاړ راشم صحیح شو دې ځای کې به زه دا پیسټ کړم دا لږ غټ ده را سایز یې دې ځای کې مې څنګه کړه پیسټ مې کړو وملیده ورځي پیسټ کوم کنټرول وی وړه راوړه کوم ځای وړي دې ځای کې ور هغه بیخي ورک شو لږ نورم غټوم چې د لاندې ځای پټ شي وینئ دې ځای کې هم پیسټ کوم ګوره دا یې پټ کړی زه وایم دا لږ وړوکی کړم وملیده آرټسټي یا رسامي ستاسو د ذهن کار ده ستاسو ذهن څومره قوي ده څومره چالاکه ده کوم قسم ډیزاین جوړولی شئ ټول تا باندې ډیپینډ کوي چا باندې ډیپینډ کوي تا باندې ډیپینډ کوي په دې باندې پوه شوئ تاسو څه مشکل خو نشته ده سلیکشن نه مطلب څه ده تا ته یو څه سلیکټ کوي فری فارم خپله باندې ته غواړې سلیکشن واخلې بل مثال زه دا ځای سلیکټ کوم سره زما کار دې سره ده که نه هر څه راته خراب کړي وملیده دا به څنګه شي کټ به شي دې نه په دې ټولو باندې پوه شوې څه پرابلم خو نشته ده تر دې پورې خو مشکل نشته ده ریکټینګل کې څه کېږي زمونږ ریکټینګل سلیکشن به کوي ورسته سره کوم سلیکشن هم کولی شو وینئ څومره سلیکشن چې ته کوې کنټرول زیډ سره یې ختم کا او کنټرول ایکس سره مې ختم کړو کنټرول ایکس سره مکمل ستا سلیکشن پر مثال زه دا برخه ونه زه ختموم ډیلیټ کوم سلیکشن مې واخیسته که ریکټینګل ها کنټرول ایکس ختم شو کنټرول زیډ دوباره کټ او پیسټ کاپي اوس ګوره دا کار هم نه کوي تر څو چې دا سلیکشن نه وي اخیستی کار نه کوي چې کله دا سلیکشن واخیستو بیا کار کوي صحیح شو دا دې کټ او دا دې بیرته لاندې وړو بیا موږ راځو ورپسې پري نه مطلب دا ده چې څومره ځای ته غواړې سلیکټ کړې دې سلیکټ کولی شي سلیکټ وې که نه ګوره لکه چا چک ترې والی ټیک شو دا هم کولی شئ تاسو بل د دې نه فرست تاسو سره چې دا هغه سلیکټ آل ټول مکمل ګوره زما شیفټ سلیکټ شو وینئ خو مکمل سلیکشن واخیستل شو اتومېټیک نه هلته مې ورته ویلې چې ټول سلیکټ کړه دا وګوره سلیکټ آل کړه انورټ سلیکشن ده دا ما هغه شان کار کوي ها انورټ سلیکشن څنګه ده لکه فری سلیکشن چې موږ څنګه کوو هغه رقم انورټ هم ده ګوره دلته اوس انورټ نه دا اوس پرې ماته ښکاري دا د انورټ سلیکشن وګورئ ورته څنګه چالو شو سره کوم ځای چې ما سلیکټ کړی و هغه پرېږدي نو ورته ډیلیټ کوي انورټ سلیکشن به تاسو په فوټوشاپ کې ډېر ښه یاد کړئ کوم ځای به چې موږ سلیکټ کړی و تصویر یې پرېښود نور به بار ایریا غونډه مکمل ډیلیټ شو تصویر پرېښود نور بار ایریا غونډه مکمل ډیلیټ شوله تاسو به طبعا انشاءالله دا هغه ځای کې تاسو به دې باندې ښه صحیح پوه شئ وشو دا دې نه پس موږ راځو ډیلیټ کار سره کوم ځای تا سلیکټ کړی هغه ډیلیټ کوي دا ځای ما سلیکټ کړه زه غواړم دا ډیلیټ کړم نو راشه دې ځای ډیلیټ کړم دا چا کار شو دا ډیلیټ کار شو کوم ځای نه او هغه بټن هم کولی شي ډایرکټ اټومیټیکلی وکړي پوسیبل دې کې اوس مشکل نه لري دې کې اوس مشکل نشته کرپ دا کرپ مطلب دا ده یو څه کټ کول دي یو څه شی دی کرپ کول دي کوم ځای چې تاسو لیک کړی د هغه ځای غواړئ کرپ کړي زه غواړم فرض مثال زه کرپ اپشن ته راځم اوس فی الحال دا زما سره بیخي ورکی کېږي دا شپ یم چې ولې سلیکشن اخلم وامې اخیسته کار نه کوي ټول ایریا ډیلیټ شو دا کرف ایریا پاتې شو
تصویر کې تاسو خیال کړئ تصویر کې موږ څنګه کرافینګ کوو کوم ایریز زموږ په کار هغه سلیکټ کوو نور کرپ کوو هغه غونډه ډیلیټ کیږي اوس غواړم چې صرف دا دل سلیکټ کړم نور هر څه ونه ختم کړم هر څه دې ختم شي صرف دل دې پاتې شي که پری سلیکشن واخله یو ځای به درته بیرته راسي دا تور ځایونه مو پکې سلیکټ شي که نه زه ریکټینګل اخلم ریکټینګل هم دا شان کېږي ها دا ایریا مې سلیکټ کړه دل والا ایریا صرف او نور زه اوس کرپ ورته وایم صرف دا پاتې شو نو ټول دی وشو د دې کرپ کار شو ریسایز مطلب دا دا چې یو څه ته پر مثال وړوکی کې زه سایز ورته وړوکی کوم دومره مې کوم څومره سایز ته ورکوي ګوره پکسلز باندې سایز راولي که پرسنټیج باندې ورکوي دا شان دي څومره ووسي 100 په 100 کې زه ورته وایم چې 200 یې کړم داسې به هم 200 راشي صحیح شو کولی شي داسې نه ورته هم کموالی وکړي ګوره هلته کار یې نه کوم دا زه ورته پر مثال 100 کوم 300 کوم یا دا به ورته زه 50 کوم ورټیکل په ولاړې باندې ها صحیح شو 200 مې که 50 پرې کړم دا هم ورته کولی شي هاریزونټلی څنګه غواړي او دغه شانتي څنګه راسي صحیح شو دغه شانتي مو څنګه راولي عمودي افقي دا شان څنګه شو 200 شو او دا شانتي 50 ده ټیک شو بیا ریسایز کې راشه دا شانتي ورته چینج کړه دا شانتي 200 اوکې دې څه مشکل نشته څه مشکل هم نه لري وشو ریسایز کې څه کېږي څومره سایز تاسو غواړئ هغه ورته ټاکلی شي هر ځین به خپله ټرای وکړئ بل روټیټ دا روټیټ مطلب دا ده چې تاوی را تاوی او زما دل کومې خوا ته تاو شو تاسو وګورئ ګوره څه چپه شو وینې خو ځینې غټ کړه غټېږي ولیده بلې خوا ته تاوی دا ده بل انګل ته تاوی فلیپ هاریزونټل هر طریقې سے اس ته غواړي هغه رقم ته به تاو شي په دې ورسېدی ها څه کوي روټیشن تاول راتاول کوي یو شیپ درته یو خوا بل خوا تاوی یو هغه شی در راواخیستو دا هغه شی در راواخیستو وینئ دا اوس تاسو سره څنګه ده سرچپه ده که نه زه وایم چې دې باید چا ته اشاره وکړي د بلې خوا ته اشاره وکړي نو زه به دا څنګه تاوم ورټیکل تاو کړم که څنګه یې تاو کړم ورټیکل دغه شان شو ګوره وینې مکمل سرچپه شو راته بېرته یې به راکوي بیا به راشي دا هوریزونټل ده ګوره هوریزونټل تیار ده الرېډي 90% رایټ که ګوره ښي طرف ته تاو شو لیفټ ته تاوی نوریم تاو که لیفټ ته تاو به شي نوریم تاوی ګوره کته راغی دا په 180 انګل سره دا کوي ورته مکمل 180 درجې تاو شو نو بیا رایټ تاو کړم څه کوي دې کار سره تصویر ته صرف روټیشن ورکول دي یو خوا بل خوا روټیټ کول شول دی دا مینیو مکمل خلاص شول څه مشکل خو نشته پکې ډېر ایزي ده ښه بل ازو ویو مینیو ته ګوره اول کار تاسو سره څه دې نوم تاسو کولی شئ خپل پکچر نږدې کړئ او دې نه بیرته زوم آوټ کړه لرې کړه په دې باندې هم ته کولی شئ او دې نه هم ته کولی شئ څومره چې نږدې کوئ او کوئ لرې کوئ 100% 100% ده بس څومره په مثال ما را نږدې کړی زه بیرته غواړ لرې کړی دی 100% کوي एकदम نږدې کړی مې ده زه به څه بټن یې وایم یو ځل ووایم بس خلاص کړئ رولر دی ورسره وي که نه اوس وګوره رولر راغی ورسره خط کش کوم ځای نه کوم ځای پرې ووسي په اندازه باندې یو شیپ جوړوئ څومره اندازه ورکړئ دې خوا نه څنګه وي هخوا نه څومره ته کولی شئ رولر ورسره یوز کړئ ګوره داسې نه وړلی راوړلی شي دا مخکې نه ورسره ګوره دوه رانې هغه راغلی ورسره سکرول به هم راغی او هوریزونټل هم ورسره ګریډ لاینز ته ګورئ تاسو دا ګریډ لاینز دی وینئ ریاضي غوندې یو شی په یو خانه کې ته کولی شئ ایډجسټ کړئ یو شی په اوس ګوره مخکې دا شي زه نه ورکړم سپین پیج یې موږ ته راکاو که زه هم ته هم راشم اوس ګوره ما سره دا هم شته رولر هم شته یا زه غواړم رولر ونه خواته کړم صرف په ګریډ سپین ګوره اوس ته اوس ته کولی شئ یو شیپ راواخله دا شیپ ولیده کولی شئ دا هم راواخله دا څه کوي په اندازه باندې دا ورسره وي که ونه اوسي دا زه ورته مې راوله ورسره سټیټس بار موجود ده مې راوله اوس ګوره شته راشي او که راشي فول سکرین راته وښیه فول سکرین راته شو که اوس ګوره فول سکرین ده پکچر باندې لګئ په ډیسکټاپ باندې ور فول سکرین شو تمنیل بیخي آپشن ده وشو د شیزونه باندې پوه شوې فایل مینیو ته راځو مخکې مې ورته ویلي نیو کار څه ده نوی فایل ته کله چې اخلئ اوپن غواړي یو بل فایل اوپن کړي ډیسکټاپ باندې فرض مثال ما سره یو بل فایل اوسي دا فایل زه دا اوپن کوم
دا سیف کوم کنه می سیف کو دا دا ډبل فایل ما ته اوپن سایز 100% کوم څنګه وکم ویو ادي پوښو بل راځو موږ ستا فایل مینیو کې سیف کول باندې هوګیا څنګه یو فایل سیف کړئ صرف یو تاسو یو خبره یاد کړئ کله چې تاسو فایل سیف کاو سیف کیږي خو نو سیو از بکوم بل نوم باندې سیف کوم کنه تر خدای لري سیف در سره سیو از ډیسکټاپ باندې سیف کوم دغه کې تاسو کولای شئ یو نوم ورته ورکړئ مای فیکچر تصویر مې جوړ کړم نو ورته ورکړ مای فیکچر صحیح شو دغه کې تاسو ورته دی قسم ټاکي ټایپ کوم ټایپ کې وسی مونوکروم باندې دا ګوره 16 کلر دا بیل ورژن دي هر څه د فاره جی پی جی نه مطلب دا به تاسو سره تصویر په شکل کې وسی سمپل تصویر سره چې موږ درو او دا خپل دی ورډ دی پین فایل دی پی ان جی صحیح شو دا تاسو شي کې دا کې هغه نه کې خو تاسو اکثره موبایلونو ته چې به تاسو جی پی جی ته کوي صحیح ده سایز هم کوي او هر سیستم دا برابر وي چونکې دا ډایرکټ پتا سره فایل سیو شي بل موږ څه وایو پرینټ دا پرینټ نه مطلب مخکې مې ته ویلې ته یار فرند کوم پرینټر باندې ته فرند کړه دا ټول د فرند کی هو ټول د فرند کا پرینټ فایل فرند ټو فایل کوم خل قسم فایل دی فرند کې ریفرنس وګوره کوم لیټر کی وسی کوم خاص پیج باندې ته فرند کې A4 دا لیګل دا کوم سایز دا مثال لیګل دا پورټریټ کې لینډسکیپ اوس لینډسکیپ دا کنه وګورم چې ولاړ باندې ته فرند کی نارمل سمه سایز کې غواړي ډرافټ کې غواړي دی نارمل سایز کې غواړي اوکې کدا پسی دا ریزن سایز ما وټاکو بل لاشه دلته فاین پرینټر کوم پرینټر نه ته فرند کې ٹھیک شو هم ته کوي سو کافی نه نو باسي یس 400 نو باسي هغه یو ته کې کنه یو کنه یو پیج پنځه کې بیا پنځه پیج کې بیا پنځه کې څنګه کوم ته غواړي دا کولای شي افلاین مطلب څه دا ټول شي نه به افلاین अब बस फ्रेंड मैंने क्लिक की तासर डायरेक्ट फाइल था फ्रेंड की उसमें सारा फ्रेंडर नष्टा था मोरा could not start friend job सही शो प्रिंटर को कार शो ना खपल सेंड एन ईमेल वार्ड ईमेल की चाहता सेंड की सर चिकला उसी मैं तो कॉल ऐसे प्रिंटर ईमेल हो नेटवर्क दसरो उसी आवा उसी ईमेल की चाहता सेट एज द स्टॉप बैकग्राउंड पर स्टॉप बैकग्राउंड के रहता वाला कलर तरह का 3 ऑप्शन दर के पहले की दाता मतलब دا چې مکمل ډیسکټاپ بیک ګراوند کې راولي مکمل ښه ټایل دې کم راولي او سنټر په مابین کې راځي تاسو دا خیمه ګورئ تاسو ګورئ څنګه راوست سنټر کې راوست کنه چې زه غواړم څه وکړم په پولی راولم مکمل ډیسکټاپ بیک ګراوند ونیسي بیا به تاسو کار وکړئ چې فرند دی اوپن کا راشه دلته چې تاسو ډیسکټاپ بیک ګراوند غواړم راولم پلی راکړم مکمل راډک ټول کې راولم ون سکرین کې وريله کوم ون سکرین کې راوست دې باندې پوه شو دینه پس موږ راځو بلته پراپرټیز د دې کوم هغه چې دي خصوصیات چې دي سایز په انچ باندې کوي په سانتي میټر باندې پکسلز باندې ګوره پکسل وړي خانه ګوره سمو زیاتېږي ګوره 319 پکسلز پراخواله لري او چتواله 300 ده او د انچز باندې سو ده 3 انچ به دا څنګه وي پراخه به 3 انچ او څومره ده او چتواله چې داغه 3.2 انچ ده رنگای پرنټ کې ساده غواړي او که رنگای غواړي کم شان دي ته غواړي چې دا وسی اوس څنګه شو ساده شو ګوره به کلر یې مدار لاړې دي چې اوس ګوره ساده کې به نور خصوصیات موجود دي کې فراته دي چې کلر یې کوي یار موږ څه کوو او شو کم شان دي ته غواړي هغه مر سره کولای شي اباوټ پین ډیفینډ باره کې معلومات دي وګورئ پینټس کوم خصوصیات لري مکمل دي ځکه فراته دي موږ سره وینډوز 8 د فلحال د ډیفینډ باره کې معلومات دي هر څه پکې الریډي موجود دي دینه پس موږ راځو ایگزیټ څه کار کوي مکمل دي د پینټ پروګرام څخه او باسي او سټاپ کوي دا اوس تاسو مکمل انفارمیشن د پینټ باره کې اوس تاسو دا کار وکړئ چې پینټ کې مکمل کار وکړئ په یو اپشن باندې زما کار صرف تاسو ته د اپشن خودل دي نور دغه پس کار تاسو دا عملي کول افلای کول ضرورت مطابق به هغه اپشن به افلای کوي ورته تاسو ډیر خسته کورنر جوړ کړی ول دي هر څه تر ټولو بهترین یاد ونستاسو سټوډنټس موږ ډیر تیر شوی دي استاد باندې کار پکې چام نو کړل لکه څومره ښه کار تاسو کړو بیا هم که مشکل لري ماته نه وختونه کولای شي مشکل ونه شته پکې استاد دا نوم چې ولې کې دي ته کلر څنګه بدلې بیا نوم چې کله زولې کوم کلر ور څنګه بدلو ګوره دیو ته خامش نوم لري څنګه بدلې
فینډ به زه اوپن کړم تاسو ته لیکل پین کار کوي دا وګوره اوس نشته دې کې دغه نشته دا به څنګه راولو دې نه کېږي ګوره وینئ دا به دوباره راځي دا لیکل کوي فرض مثال دا لیکل ما وکړل ټیک شو چې ما ولیکه چې ظاهر الله ومن لیکه دا نوم دا غواړم دې ته لیکل ورکړم دا ستا سلیکشن باندې مربوط ده څومره زه ستا سلیکټ واخلم دومره سلیکټ کوم زه یو کلر ورکوم کوم شان کلر ورکوي ریډ کلر ودله دا تاسو یې رنګ ورکولو د طریقه شوله بل تاسو کولای شئ وکړئ پوښتنه نور وکړئ څه غوښتنه څنګه کلیک کوئ سلیکشن خپله ختمېږي تر بل درس پورې مو په الله تعالی باندې سپارم